ولې یعنی وایي د دې ګولډن سرکل په مینځ کې موجود دی چې زمونږ لیمبیک برین کنټرول کوي او دا لیمبیک برین زمونږ د ټولو جذباتو او د احساساتو ذمہ دار دی او دا لیمبیک برین زمونږ جذبات او احساسات کنټرول کوي مثلا اعتماد، دیانتداری او وفاداری وغیرہ وغیرہ او دا د انسان د ټولو رویو او فیصلو هم ذمہوار دی او کومه فیصله هم چې د ولې یعنی د وای نه شروع شي او د هغې نه پس څنګه یعنی هاو پروسس عمل او سیستم وي او په آخره کې څه یعنی وټ لاجیکل حصه ورسره شامله شي نو اغوستونکي ته د خپلې فیصلې دپاره یو مضبوط جواز میلو شي او دا کار موږ هغه وخت په ښه طریقې سره کوو کله چې د زړه او د دماغو د ګټې خبره کیږي او زمونږ زړه زمونږ د دماغو د لیمبیک برین اظهار کوي چې هغه حصه زمونږ د احساساتو او د جذباتو کنټرول کولو ذمہواره ده او زمونږ دماغ د ژبې او د رابطې مرکز دی خو موږ د هرټس اینډ برین یعنی د زړه او د دماغو د ترتیب ته وګورو نو اول زړه راځي نو د دې خبرې مطلب دا شو چې زمونږ دماغ مونږه په دې خبره باندې پوهه کوي چې اول مقصد راځي خو د کمپنۍ لیډر ته دا خبره معلومه نه وي چې دا کمپنۍ ولې او د کوم مقصد دپاره جوړه شوې ده نو تاسو راته ووایئ چې هغه بیا د امپلایز نه دا تپوس څنګه کولی شي چې تاسو د کوم مقصد دپاره دې کمپنۍ ته کار دپاره راشئ او د خلکو لیډ کولو دپاره د پیسې او د شهرت ضرورت نشته دی بلکې د خپل ځان نه ماسوا د یو غټ مقصد ضرورت دی او ځکه خو هغه لیډر خلک فالو کوي چا سره چې د خپل ژوند یو غټ مقصد وي او قصه مختصر ده چې کومه اداره یا کمپنی په خپل مقصد باندې فوکس کی نو هغې ته داسې کسټمر او امپلای ضرور ملاویږي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي